هغه بېوسله 14 کلنه افغان نجلۍ چې نوریه نومیږي او په نور احمد مشهوره ده د هلک په جامه کې په یو کافي شاپ کې کار کاوه تر څو خپلو کوچنیو خویندو ته حلاله روزي پیدا کړي. د هغه سره ډیر لوی زیاتی شوی دی او عزت ته یې هم لویه ضربه رسېدلې ده. هغه کسان چې له هغه څخه یې ویډیو کړي او بیا په سوشل میډیا خپره کړې ده د خلکو په غوښتنه چې له اسلامي امارت څخه یې کړي دي باید دغه کسان په کلکه سزا محکوم شي چې تل د نورو خلکو هم په یاد وي او د دوی هم په یاد وي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. نوریا چې یوه افغانه بېوسله نجلۍ وه په یو کافي شاپ کې د هلک په جامه کې کار کاوه بیا یو څو ظالمانو لاسته ورلوېدله او له هغه څخه یې ویډیو جګه کړله. نوریا وایي زیات احتمال هغه کسانو ته دی چې ما په کافي شاپ کې کار کاوه او له هغوی لخوا شیطنت ورغلی دی. نوریا وایي پر ما هیڅوک هم نه ول خبر، یو د خپلو خپلوانو نه چې هغوی په لومړي سر کې هم پوهېدل چې زه یوه نجلۍ یم، خو تر څو زما معاش د 2000 نه 10,000 ته پورته شو او خپلو خویندو ته مې په ښه توګه رسیدګي شروع شولله او خپلې خویندې مې په خېټه مړې او ښه هر څه نه پوره وساتلې، نو د یو څو بعضې خپلوان نه چې ما سره حسادت پیدا کړو زما شیطانت یې وکړو او هغه ظالمانو بیا له ما څخه ویډیو وکړه او په سوشل میډیا یې خپره کړه تر څو زما عزت ته هم لوی زیان ورسېدو. خو له اسلامي امارت څخه زیات عام وګړي بیا غوښتنه کوي چې هغه کسان له نوریې څخه یې ویډیو کړې ده او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې ده ژر تر ژره باید په کلکه سزا محکوم شي چې تل یې په یاد وي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.